سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني د افغانستان د دیني علماو د تېرې ورځې له هغې فتوا چې په هیواد کې جګړه ناروا، ځانمرګي او نور ترهګریز بریدونه حرام بللي هرکلی وکړ. ښاغلي غني په یو ویډیوي پیغام کې د یادې فتوا د ټولو موادو په تایید سره یو ځل بیا له افغان وسلوال طالبانو وغوښتل چې د تپل شوې جګړې پر ځای د بین الافغاني خبرو له لارې د سولې لاره غوره کړي او د هیواد د بربادۍ پر ځای د هغه په ابادۍ کې برخه واخلي. د افغانستان څخه باندې 2000 دیني عالمانو تېره ورځ د لویې جرګې په کیږدۍ کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا، ځانمرګي او نور ترهګریز بریدونه یې حرام او د سولې غږ ردول یې له اسلامي اوامرو ښکاره سرغړونه وبلله. له دې سره سم طالبانو په یوې اعلامیه کې د افغانستان د علماو پرونۍ ناسته یو امریکایي بهیر بللی او ادعا یې کړې چې دغه ناسته د امریکایانو په غوښتنه جوړه شوې وه. له دې سره سم ولسمشر غني په کابل کې د دیني علماو پر غونډې ترسره شوی ځانمرګي برید په دیني او اسلامي ارزښتونو برید او یو ستر جنایت بللی دی. ښاغلي غني تېر مازدیګر د وسلوال پوځ په اعلی سرقمندنۍ غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دیني عالمانو د تېرې ورځې د فتوا د هرکلي ترڅنګ په ټینګار سره ویل چې د دیني علماو د لیدلورو او نظریاتو د عملي کېدو په خاطر به ډېر ژر تطبیقي پلان جوړ شي. ویل کېږي تېره ورځ د علماو د ناستې په پای کې د لویې جرګې کیږدۍ ته نږدې په ترسره شوي ځانمرګي برید کې د دیني عالمانو په ګډون څه باندې 10 تنه وژل شوي او څه باندې 20 نور ټپیان دي. په کندهار کې د سولې کمیټې مرستیال او مخکښ دیني عالم د ناپېژاندو وسلوالو لوري ووژل شو. د کندهار د والي ویاند وایي دغه دیني عالم چې عبدالحق اخندزاده نومېده او د څه باندې 20 کلونو راهیسې د کندهار ښار د 4مې ناحیې اړوند د موی مبارک جامع جومات خطیب او ملا امام هم و. تېره ورځ د همدې جومات مخې ته په ډزو سره وژل شوی دی. ویل کېږي نوموړي خطیب په دې وروستیو کې په هره غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوه چې له وژنو لاس واخلي او د سولې لاره غوره کړي. په لوګر کې د کلیو پراختیا ریاست او ولسي تړون پروګرام لخوا د 60 میلیونه افغانیو په لګښت د 40 بېلابېلو رغنیزو پروژو کار تېره ورځ پیل شو. د دغه ولایت د کلیو پراختیا ریاست وایي په یادو پروژو کې د اوبو رسونې شبکې، د اوبو کانالونه او کلیوالي لارې شاملې دي چې چارې به یې په 6 میاشتو کې بشپړ شي. له دې سره سم د لوګر والي وایي یادې پروژې به نه یوازې د خلکو ستونزې حل کړي بلکې له زرو ډېرو کسانو ته به کاري موقع هم برابرې شي. او د هرات پولیسو 130 بېلابېلې وسلې د بېوسلې کولو یا ډایک پروګرام ته تېره ورځ وسپارلې. د هرات امنیه قمندان امین الله مرخیل وایي دغه وسلې په تېرو 4 میاشتو کې د هرات ښار او بېلابېلو ولسوالیو د پولیسو له لوري راټول شوي دي. د نوموړي په وینا د دغو وسلو په تړاو 50 کسان هم نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارل شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.